امام احمد بن حنبل رحمه الله په امامانو کې چې چاته ډېره سخته ملاو شوې ده د دین دپاره او جیلونو کې ډېر وخت تېر کړی دی هغه څوک دی؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله. امام احمد بن حنبل تابعدار په لکو که هغه یو وینا کړې وې چې دا باچا کافر دی او راوځئ راوتی به نه به راوتی خلک راوتی به خو داسې کړي جیل کې و جیل کې امام احمد بن حنبل رحمه الله جیل کې او دعا یې کوله وی یا الله هغه وخت باچا ته وی الله پوهې کې دی نه پوهېږي حالانکه هغه جیل ته اچولی وی پوهې کې دی نه پوهېږي ها په کومه مسله جیل ته اچولی هغه به دا وي باچا خلیفه چې قرآن د مخلوق ته والعیاذ بالله امام احمد بن حنبل وی چې نه قرآن د الله کلام دی حقیقي کلام بیا د امام احمد بن حنبل نه چاته پوښتنه کو وی دی چې دا کومه خبره کوي دی کافر نه دی وی دی کافر نه دی خو که زه وم زه پې کافر کېږم ولې هغه کافر نه دی جاهل ولې امام احمد بن حنبل غیرتي نه و ولې په دین نه پوهېدو او دا د ډېرو امامانو نه دا خبره نقل ده وی که چېرته موږ ته دا معلومه شي چې یوه دعا زما الله قبله یوه صرف یوه نو زه به په هغه دعا کې دا ویم چې یا الله زموږ د باچایانو اصلاح وکړه لکه نه د مور پلار دپاره دعا نه د بچو دپاره نه مال نه آخرت هېڅ نه مې ونه غوښتو صرف یې څه وغوښتو باچایانو اصلاح وکړه چا ورته یې ولې وایي دا په دې چې باچا برابر شو که شراب برابر نو اوس که چېرته څوک په جمعې په خطبه کې ووایي چې یا الله زموږ باچا ته هدایت وکړه را بس داسې وړه کوي خیر باچا ته خو یې دوا وکړه سبحان الله زموږ دا ذهن کوم ځای ته تللی یعنې باچا ته دعا کول څه اوس دا ووایې خطبه کې چې یا الله زموږ چې کوم مشر دی هغه ته هدایت وکړه او هغه له طاقت ورکړه چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي ښه دې کې څه قباحت دی دې کې څه دي ته د هغه دپاره هدایت نه غواړې چې نیغې لارې ته راوړي غواړي که نه غواړي غواړي که ته د هغه نه دا ګیله کې چې دی د اسلام او د مسلمانانو صحیح خدمت نه کوي نو خو دې هم دا دعا کوي وی الله طاقت وله ورکړه چې ویې کړي نو په دې کې څه وي دې کې څه شته نه دې کې هېڅ هم نشته خو دا په دې چې د خلکو سره ذهن جوړ شوی دی او د عوامو ذهن هسې نه جوړېږي دا له چا جوړ کړی دی هغه مولیانو چې هغه په دې مسله نه دي پوه